سلامونه ملګرو، نن بیا هم راغلی ما د یوې نوې ویډیو سره چې یوه نیم یو په زړه پورې ویډیو مې درته راوړې. ملګرو دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو چې دا ایډیټ سامان ډاونلوډ کړو. ملګرو لکه څنګه چې تاسو دغلته کتلی شئ ملګرو چې زما سره زیات د ایډیټ سامان دی. ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته د ایډیټ سامان ډاونلوډ کړو چې هر رقم ته ایموجي هر رقم ته ایډیټ موږ پکې هغې کې کولی شو. ملګرو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. نو د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیچ عمر سکیلز کې نوي یاست زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او همدارنګه زموږ د ټلیګرام چینل او یوټیوب چینل هم درسره فالو کړئ. تاسو کولی شئ چېرته نور زیات معلومات ترلاسه کوي. را به شئ ملګرو تاسو به د هر څه نه مخکې را به شئ ملګرو پینټریسټ په نوم دغه اپلیکیشن چې کوم یو دی ملګرو دغه به تاسو چې دی د پلی سټور څخه انسټال کړئ. په د انسټال باندې به کلیک کړئ ملګرو دا به ستاسو سره انسټال شي. چې کله انسټال شو در سره ملګرو دا تاسو راخلاص کړئ ملګرو. چې کله مو راخلاص کړو زه راځم ملګرو دغه اپلیکیشن چې کوم دی ما کې باسلی دی ملګرو زه دغه راخلاصوم. دغه ګورئ ملګرو پینټریسټ دغه زه راخلاصوم ملګرو. چې کله مو راخلاص کړم ملګرو دلته به لږ انتظار ورته وکړئ. دې کې ستاسو نه یو اکاونټ غواړي ملګرو چې هغه د جیمیل سره تاسو به دغه اکاونټ سره د جیمیل سره کنیکټ کړئ ملګرو. چې کله مو جیمیل سره کنیکټ کړئ ملګرو دلته تاسو په دغه صفحه کې هم زیات شی د ایډیټ سامان راځي ملګرو. دلته کتلی شئ ملګرو او بل تاسو کولی شئ ملګرو دغه سرچ بټن ته راشئ ملګرو. چې کله سرچ بټن ته راغلی ملګرو دلته تاسو په دا سرچ کې ولیکئ ملګرو مثلا چې هر شی تاسو ولیکئ ملګرو هغه تاسو ته راځي. مثلا زه ورته لیکم ملګرو ایموجي ورته لیکم چې موږ ته ایموجي راځي که نه راځي ملګرو. دلته ګورئ ملګرو موږ ته به اوس زیات بلا شی ایموجیانې یعنې سټیکرې راشي ملګرو. دا ګورئ ملګرو هر رقم ته ایموجیانې شته. همدارنګه ملګرو تاسو دلته کولی شئ ملګرو په دې کې بل شی ولیکئ. مثلا زه راځم ورته لیکم بینر یعنې د شاعري لپاره بینر یا هم همداسې نورې بینر ورته لیکم ملګرو. دلته ګورئ ملګرو دلته موږ ته بلا شی بینرې راځي ملګرو چې هغه موږ د شاعري لپاره د هر څه لپاره استعمالولی شو ملګرو. دلته ګورئ ملګرو لاندې تاسو ته ډېر شی بینرې درکوي. دا ګورئ ملګرو څونه ستاسو انټرنیټ تیز وي هغه نه زیاتې بینرې درکوي. لاندې چې څونه تللی شي ملګرو هغومره تللی شئ. همدارنګه ملګرو تاسو نور شی ورته لیکئ ملګرو بل شی پکار یې ملګرو هغه تاسو ورته لیکلی شئ ملګرو. او همدارنګه ملګرو اوس راځم مثلا دلته ایموجي وهم چې کله مو ایموجي وهم ملګرو څنګه کولی شئ چې د دې نه یو عکس ډاونلوډ کړو ملګرو. نو را به شئ ملګرو اتوماتیک به په هغه عکس کلیک کوئ یو ثانیې به په ونیسئ کوم عکس چې غواړئ ډاونلوډ یې کوئ. مثلا زه راځم ملګرو دغه عکس ډاونلوډوم په دې به 2 ثانیې داسې ونیسئ او نور به یې خوشې کړئ. چې څنګه مو خوشې کړه ملګرو دلته ګورئ اوپن ان ایپ اوپن ان لاین ټاپ دغه دریم نمبر ډاونلوډ ایمیج چې کوم یو دی ملګرو په دې باندې به کلیک کوئ. چې کله مو پې کلیک کړه ملګرو دلته ګورئ ملګرو عکس چې دی ښکته شو. اوس په دا اوپن کلیک کړئ ملګرو ستاسو سره کوم عکس چې تاسو کې باسلی ملګرو هغه به اوپن شي ملګرو. همدارنګه ملګرو د دې نه تاسو بیکګراونډ کټ کولی هم شئ او دلته ورته ولیکئ په سر کې پی ان جي بغیر له بیکګراونډه هم تاسو ته راځي ملګرو. چې هر شی لیکئ د هغې اخر کې ورته پی ان جي لیکئ ملګرو بغیر له بیکګراونډه هم تاسو ته راځي ملګرو. دا ګورئ ملګرو ډېر زیات بلا شی تاسو ته راځي. نو ملګرو دغه تاسو کولی شئ چې هر رقم ته ډیزایني شیان ښکته کوئ ملګرو د ډېر سامان. نو ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې نو زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. همدارنګه زموږ د ټلیګرام چینل او واتساپ چینل لینک به په ډسکرپشن کې وي هغه هم درسره فالو کړئ. نو په الله سلام د خدای په امان.